د لوړو غرونو په لمنو کې یو ډېر ښکلی کلی و. شنې کروندې روانې چینې او د مرغانو خوږ اوازونه به هره ورځ د کلي فضا ښکلې کوله. په همدې کلي کې یو میړه او ښځه رحمت الله او زرمینه په مینه او خوشحالۍ ژوند کاوه. له ډېرو کلونو انتظار وروسته الله تعالی هغوی ته یو زوی ورکړ. دواړو ډېر خوشحالي وکړه، خو ماشوم یوه ځانګړنه لرله. پوزه یې د نورو ماشومانو په پرتله ډېره غټه وه. مور او پلار یې هیڅ پروا نه کوله. زرمینې به ویل: زویه، ته زما لپاره د نړۍ تر ټولو ښکلی ماشوم یې. رحمت الله به موسکی شو. ویل به یې: د انسان ښکلا په زړه او اخلاقو کې وینه په بڼه. ماشوم چې نوم یې نعمان ورو ورو لوی ده. کله چې ښوونځي ته ولاړ، ستونزې پیل شوې. په کوڅه کې به ماشومانو ورته نارې وهلې: ای غټه پوزه، راځه دلته. بل ماشوم به وخندل. که باران راشي، نعمان به په خپلې پوزې چترۍ جوړې کړي. ټول به وخندل. نعمان به سر ټیټ کړ او غلی به روان و. په ښوونځي کې به هم ځینې هلکان ورباندې ملنډې وهلې. یو ورځ ډېر خپه کور ته راغی. مور یې پوښتنه وکړه: زویه، ولې ژاړې؟ نعمان په اوښکو ډکو سترګو ویل: مورې، زه نور له کوره نه وځم. هر څوک زما په پوزه خاندي. زه له خلکو ستړی شوی یم. مور یې په غېږ کې ونیو: زویه، خلک تل د بل چا نیمګړتیا لټوي، خو ته باید خپل ارزښت هیر نه کړې. خو د مور خبرې د نعمان درد نه شوی کمولای. له هغه وروسته به اکثره یوازې په کور کې ناست و. کتابونه به یې لوستل او له خلکو به لرې اوسېده. کلونه تیر شول. نعمان یو ځوان شو. قد یې لوړ، اخلاق یې ښه او زړه یې له مهربانۍ ډک و. خو د پوزې له امله یې ستونزې لا هم ختمې نه شوې. کله چې به د واده خبره راپورته شوه، خلک به د هغه د شخصیت پر ځای یوازې پوزې ته کتل. یوې کورنۍ به ویل: هلک ښه دی، خو پوزه یې ډېره غټه ده. بلې کورنۍ به ویل: زموږ لور نه ورکوو. هر ځل به نعمان مایوسه کېده. یوه شپه یې پلار ته ویل: پلاره، ښایي زما قسمت همداسې وي. خلک زما زړه نه ګوري، یوازې زما پوزه ویني. پلار یې ویل: زویه، صبر وکړه. الله د هر چا لپاره ځانګړی تقدیر لیکلی دی. په هماغه کلي کې یو بل سړی حامد نومېده. هغه یو خور لرله چې نوم یې مریم و. مریم هم د نعمان په شان غټه پوزه لرله. خلکو به په هغې هم ملنډې وهلې. یوه ورځ حامد له خپلې خور څخه وپوښتل: خورې، که یو ښه با اخلاقه او مهربان هلک پیدا شي، خو پوزه یې ستا په شان غټه وي، واده ورسره کوي؟ مریم موسکی شوه: وروره، زه د انسان زړه ګورم نه بڼه. حامد ډېر خوشحاله شو. کله چې د نعمان په اړه واورېدل، د هغه کور ته ورغی. نعمان او مریم سره ولیدل. دواړو احساس کړه چې د یو بل درد درک کولی شي. مریم ویل: ما ټول عمر د خلکو خبرې اورېدلې دي. نعمان ویل: زه هم. خلک زموږ زړونه نه ویني. مریم موسکی شوه: خو مهمه دا ده چې الله موږ څنګه پیدا کړي یو. دواړه یو بل خوښ شول او ډېر ژر یې واده وشو. خلکو بیا هم خبرې کولې. ځینو ویل: غټه پوزه له غټې پوزې سره واده شوه. خو دې خبرو نور پر هغوی اغېز نه کاوه. دوی په مینه او خوشحالۍ ژوند کاوه. کله چې ماشوم وزیږېد، ټول حیران شول. ماشوم ډېر ښکلی و. پوزه یې کوچنۍ او متناسبه وه. سترګې یې ځلېدې او هر څوک به یې په لیدو خوشحالېدل. د کلي خلک د ماشوم لیدو ته راتلل. هغه خلک چې پخوا به یې پر نعمان او مریم خندل، اوس به ویل: سبحان الله، څومره ښکلی ماشوم دی. یو ورځ نعمان د کلي په میدان کې خلکو ته ویل: تاسو زما د پوزې له امله په ما کلونه وخندل. زما پر میرمنې هم وخندلی. خو وګورئ، الله موږ ته داسې ماشوم راکړ چې ټول یې ستایي. ټول غلي شول. نعمان بیا ویل: د انسان ارزښت په پوزه، قدرنګ او بڼه نه وي. که موږ د خلکو نیمګړتیاوې لټو، یو ورځ به پوه شو چې تر ټولو لویه نیمګړتیا زموږ په فکرونو کې وه. د کلي سپین ګیري مو ویل: رښتیا خبره ده. موږ باید د خلکو زړونه وګورو، نه ظاهري بڼه. له هماغې ورځې وروسته د کلي خلکو خپل چلند بدل کړ. هغوی زده کړل چې پر نورو ملنډې وهل او د هغوی د ظاهري نیمګړتیاو له امله سپکول لوی ظلم دی. نعمان او مریم د خپل زوی سره په خوشحالۍ ژوند کاوه او د هغوی کیسه د کلي د خلکو لپاره یو لوی درس شو. اخلاقي درس: هیڅکله د چا په بڼه، رنګ، قد، پوزه یا کومې بلې نیمګړتیا مه خاندئ. الله هر انسان په ځانګړي ډول پیدا کړی دی. د انسان اصلي ښکلا په اخلاقو، مهربانۍ او ښه زړه کې وي.